په کمپیوټر کې را سره مایکروسافټ آفیس نه دی انسټال او زه په مایکروسافټ آفیس باندې نه پوهیږم. څنګه کولی شم چې په کمپیوټر کې خپل ټیکس ایډیټ کم او هغه پرنټ کم؟ هاي ګایز، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. نن درته د همدغه موضوع په اړه معلومات درکوم چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو سره په کمپیوټر کې مایکروسافټ آفیس نه وي انسټال، خو د هغې سربیره موږ په کمپیوټر کې ټیکس څنګه کو، ایډیټ کو او پرنټ کو. په دې کې موږ د وینډوز د دوه اپلیکیشنونو څخه استفاده کوو چې یو دی نوټ پیډ او بل دی ورډ پیډ. نوټ پیډ او ورډ پیډ دا دوه پروګرامونه چې کوم دي دا دواړه د لیکلو لپاره استفاده کیږي. خو زه به صرف د دې فرق درته دومره ووایم چې نوټ پیډ چې دی دا یو عادي پروګرام دی یا عادي سافټویر دی. په دې کې موږ تاسو ډیر پرمختللی کار نشو کولی، لکه ټیکس ته پکې بولډ نشو کولی، ایټالیک نشو کولی، انډرلاین نشو کولی، رنګ نشو ورکولی، صرف ساده پکې لیکلی شو. بل چې دی ورډ پیډ دی. ګوري په ورډ پیډ کې موږ تاسو کولی شو چې ټیکس ته رنګ ورکو، د ټیکس زمینې ته رنګ ورکو، انډرلاین وکړو، بولډ وکړو. نو دا موږ تاسو څنګه کولی شو؟ په هغه کې کولی شو، په ورډ پیډ کې کولی شو، خو البته په نوټ پیډ کې دغه کار موږ تاسو نشو کولی. ګوري دا نوټ پیډ پروګرام دی چې موږ تاسو دغه کار پکې نشو کولی، ټیکس ته رنګ نشو ورکولی. صحیح ده؟ نو لومړی راځو موږ تاسو څنګه کوو؟ ورډ پیډ معرفي کوو. نو د خلاصولو طریقې داسې ده، تاسو به راشئ سرچ ته، سرچ کې به دلته ولیکئ ورډ پیډ. کله چې مو ورډ پیډ ولیکه، ګوري موږ تاسو سره به دغه اپلیکیشن څنګه شي را بشي. دې ځای نه به پرې کلیک وکړئ، موږ تاسو سره به خلاص شي. دویمه طریقه داسې ده چې د وینډوز بټن به د آر سره پریس کړئ، نو موږ تاسو سره به رن را خلاص شي. په رن کې به ورته ولیکئ څه شی؟ ورډ پیډ به ورته ولیکئ. کله چې مو ورډ پیډ ولیکئ، ډایرکټ به موږ تاسو سره دا سافټویر څنګه شي خلاص بشي. ګوري کله دا سافټویر تاسو سره خلاص شي، نو داسې یو ساده انټرفیس به زموږ ستاسې مخ ته راشي. دغه انټرفیس کې ګورئ موږ تاسو سره ګروپونه دي، کلیپ بورډ ګروپ، فنډ ګروپ، پاراګراف، انسرټ او ایډیټینګ ګروپ، چې دا هر ګروپ به موږ تاسو په نوبت سره وایو. لومړی راځو فنډ ګروپ ته. د فنډ ګروپ څه کار دی؟ ګورئ لومړی موږ تاسو سره فنډ ګروپ کې چې دی بولډ ایټالیک دی. بولډ څه کار کوي؟ ګورئ دا ټیکس موږ تاسو سره یو څه غټوي. زه دغه پاراګراف انتخابوم، ګورئ بولډ کوم. کله چې زه دا بولډ کوم، دا پاراګراف موږ تاسو سره لږ غټ شو که نه، دا ټیکس یې غټ شو، نظر دې ته دا څنګه شو؟ لږ پیډ شو دا ټیکس. صحیح ده؟ انډرلاین څه کار کوي؟ دا خط موږ تاسو سره لږ کږوي، داسې لیک شانته ګول پکې راولي. دا وګورئ فرق پیدا کړه که نه؟ دې ته وګورئ، بیا دې ته وګورئ، دا سیده دی او دا پاراګراف څنګه دی؟ ګول دی. نو دې ته ویل کېږي انډرلاین. شارټکټ یې دی کنټرول آی او د بولډ شارټکټ دی کنټرول بي. بل اپشن چې موږ تاسو سره کوم دی؟ انډرلاین دی. انډرلاین څه کوي؟ مطلب د دې خط د لاندې یو لین راولي، یو لین ډرا کوي. ګورئ تاسو کله چې په دې یو باندې کلیک کوئ، موږ تاسو سره به دا ټیکس څنګه شي؟ انډرلاین بشي. ګورئ د دې لاندې خط شته؟ نه، ځکه چې انډرلاین نه دی. د دې لاندې څنګه شو؟ یو خط راغی، نو دا انډرلاین په واسطه مې وکړ. بل اپشن چې کوم موږ تاسو سره دی، که چېرته تاسو ته څوک یو کتاب درکړي چې مطلب په دې باندې کره کتنه وکړي، ستاسو په هغې کې یو جمله خوښه نه شي، نو چې کله هغه جمله څنګه کوئ؟ پاکوئ. نو پاکوئ ما د دې اپشن په واسطه باندې دې باندې کرښې کش کړئ، دا په دې باندې په دې ټول خط باندې کرښه کشئ. یعنې هدف دا دی چې دا کرښه دې صحیح نه ده یا دغه جمله دې صحیح نه ده. نو د دې اپشن څخه څنګه کولی شئ استفاده کولی شئ. بل موږ تاسو سره اپشن دی سبسکرایب او سوپرسکرایب. د دې وظیفه څه ده؟ ګورئ دا بیا په ورډ کې انشاءالله زه تاسو ته مکمل ډول باندې تشریح کوم، خو اوس پرې لږ ځان دلته پوه کړئ. صحیح ده؟ د دې وظیفه دا ده چې موږ تاسو سره یو توری څنګه کوي؟ یو حروف ته سټایل ورکوي. فرض مثال دغه ویډیو کې زه غواړم دا وي چې دی دا وي زه لږ جګ کړم، نو دلته به زه راشم سوپرسکرایب باندې به کلیک کړم. کله چې په سوپرسکرایب باندې کلیک کړم، ګورئ جګ شو موږ تاسو سره. داسې نه ده چې سایز یې کم شو. تاسو سایز ته وګورئ، د دې سایز هم 11 دی او که دا م انتخاب کړئ سایز 11 دی، خو څه شی شو؟ یو سټایل یې واخیسته. یا دا دلته پرېږدئ، کنټرول زیډ یې کوئ بیرته. کله چې دا تاسو کنټرول زیډ کوئ، مطلب دا ویډیو زه غواړم چې دا څنګه کوم سوپرسکرایب کړم یا یې سبسکرایب کړم. نو په توان او په قاعده باندې دا موږ تاسو سره څنګه کوئ؟ که چېرته مو لیدلي په ریاضي په کتابونو کې په توان او په قاعده چې یو عادت خېجئ، د همدې څخه استفاده کوئ. بل اپشن موږ تاسو سره د ټیکس کلر په نامه دی. مطلب دغه ټیکس ته زموږ استاد څنګه کوي؟ رنګ ورکوي. دا تاسو وګورئ چې دلته راشئ چې هر رنګ ورته انتخابوئ، نو دلته کلیک کوئ، بس رنګ انتخابوئ او همغه ځای دا به څنګه کوي؟ موږ تاسو سره رنګ به اخلي اتومات. دا وګورئ چې هر رنګ مو زړه وي همغه ورته انتخابوئ. بل اپشن موږ تاسو سره د ټیکس هایلایټ کلر. دا موږ تاسو سره د دې پس زمینه یا بیکګراوند ته رنګ ورکوي. یا چې موږ تاسو کوم اکثره کتابونو کې د مطالعې په وخت موږ تاسو یو ټیکس چې څنګه شي چې مهم ځای هغه څنګه کوو؟ هایلایټ کوي. نو تاسو چې راشئ دلته ورته هر رنګ انتخابوئ. ګورئ د دې پس زمینې څنګه وکړه؟ رنګ یې واخیسته چې هر رنګ مو زړه وي همغه ورته انتخابوئ. یا دا رنګ ایسته کوئ، را به شي په دې باندې به کلیک کوئ، نو کلر باندې به کلیک کوئ، دا رنګ به څنګه شي؟ ختم به شي. بل موږ تاسو سره دلته فونټس دي، مهم فونټونه دي موږ تاسو سره دلته. د دې ټیکس که هغه وګورئ فونټ وګورئ، اوس ساده فونټ د ډیفالټ کې پروت دی. نو که زه دلته راشم
مهم دلته هر یو چې زه انتخابوم کولی شم د هغې څخه استفاده وکړم. دا وګورئ دا بولډ ورته انتخاب کړم دا ډول به که راشم دلته نور انتخاب کړم دا ډول به نو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې خپل ټکس ته څنګه وکړئ پنډس ورته انتخاب کړئ. بل موږ تاسو سره ټکس سایز دی. ټکس سایز څه کوي ګورئ دغه موږ تاسو سره زموږ دغه لیکنه چې کومه ده د دې د سایز په رابطه خبره کوي. د دې سایز اوس وګورئ څو دی 11 دی. زه غواړم چې دا غټ کړمه نو غټولی هم شئ. ګورئ د دې ځای نه هم غټولی شئ چې هر څومره مو زړه وي همغونه یې کولی شئ. او دلته دوه آپشنه دي دا د غټ ای او دا وړکې ای. دا وړکې ای چې دی دا لیکنه وړه کوي او دا غټ ای چې دی دا لیکنه څنګه کوي غټوي. پورپیټ پروګرام کې موږ تاسو دغه د ټکس سایز د 1438 نه څنګه کولی شو زیات نشو اخیستلی. ګوره دلته د 2 پورې لیکلی دی. که زه دلته ولیکم چېرته 2000 نو دا به ما سره څنګه کوي نابخلي. پوه شوئ تاسو وګورئ موږ تاسو سره دا څنګه کېږي دا سایز موږ تاسو سره نه اخلي. ګورئ زه به ورته دلته ولیکم زه به دلته یو ټکس انتخاب کړم دلته به راشم چېرته دلته به ولیکم 1200. کله چې زه 1200 ولیکم ګورئ اتومات به ما سره دا سایز څنګه شي وابخلي. خو دا به بیخي نور دومره غټي چې انتهایي به زیات غټي. صحیح ده نو کولی شي چې له دې ځای څخه ورته سایز انتخاب کړئ. بل ګروپ موږ تاسو سره د پرګراف ګروپ دی. پرګراف ګروپ ګورئ پرګراف اصلا څه ته ویل کېږي لومړی درته معرفي کوم. کله چې موږ تاسو لیکنه کوو دا لیکنه چې تر هغه وخته پورې زموږ روانې چې تر څو موږ انټر نه وهلی دا یو پرګراف دی. کله چې موږ انټر کړ نو پرګراف زموږ ستاسو هم دلته خلاص شو. که هغه لیکنه څه دومره هم وي نو دا څنګه شو یو پرګراف شو. ګورئ دې ته ویل کېږي پرګراف. صحیح ده نو زه راځم اوس دا د پرګراف باندې درته خبره کوم. دا لیکنه ما دلته راوستله. لومړی اپشن موږ تاسو سره ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ. انکریز انډنټ څه کوي یو څوک وایي چې دا پرګراف ما ته څنګه کا یو اندازې څنګه کا دې طرف ته بوځه. نو زه راځم پرګراف انتخابوم. ګورئ ډیکریز انډنګ وهم نو ما سره به دا پرګراف څنګه شي ښوی طرف ته به لاړ شي. دا وګورئ او که چېرته انکریز انډنګ وهم بېرته به موږ سره څنګه کېږي د خوا ته به راځي. بل اپشن موږ تاسو سره دی د بولټس په نامه. ګورئ ما ته وایي چې دلته د پرګراف سره د یو سمبول لګوه. نو زه راځم دلته دې ځای نه یو سمبول ورته انتخابوم. خوښه مو چې دا انتخابوم 1 2 3 رومي عددونه A B C کوم چې مو زړه وي هغه ورته انتخاب کړئ. ګورئ دا پرګراف زما څنګه شو سمبول یې واخیسته. صحیح ده په دې ځای څخه ورته سمبول اضافه کولی شئ. بل موږ تاسو سره دی پرګراف سپیسینګ. دلته وګورئ د پرګراف سپیس موږ تاسو سره څنګه کېږي اضافه کېږي 2 پوینټه چې هر څومره ستاسو زړه وي کولی شئ. بل موږ تاسو سره چې دی الاینمنټ دی. الاینمنټ څه کار کوي ګورئ دغه ټکس موږ تاسو سره یو خوا بل خوا ته وړي. دا ټکس اوس وګورئ چېرته کوم طرف ته دی لیفټ طرف ته دی. کله پښتو ټکس چې موږ تاسو سره شروع کېږي هغه د رایټ طرف نه شروع کېږي یعنې د کوی خوا نه شروع کېږي او انګلیسي د چپ خوا نه. دا کولی شئ سنټر ته کوي. سنټر ته هم څنګه کولی شئ راوستلی شئ او کوی خوا ته هم څنګه کولی شئ راوستلی شئ. نو د دې شارټکټونه دي ګورئ کنټرول R رایټ کنټرول E سنټر کنټرول L لیفټ. د دې شارټکټونه در سره یاد کړئ ځکه شارټکټ ډېر مهم دی. تاسو کولی شئ د شارټکټ څخه په هر ځای کې استفاده وکړئ. صحیح ده اوس زه راځم دا لیکنه زما وګوره ډېره ګډه وډه ده. دلته دا ځای دومره پاتې دی او دا دومره وتی دی. صحیح ده او د خوا ته مو ګورئ ګډ وډ دی. دا لیکنه زما څنګه ده ګډ وډه ده. زه غواړم چې دا برابره کړم چې بل کله یې برابروم جسټیفای کوم. دا به کله سلیکټ آل کوم دلته به راشي جسټیفای اپشن باندې کلیک کړئ. ګورئ دې خوا نه هم دا لیکنه موږ تاسو سره برابره شوه او د دې کونج نه هم څنګه شوه لیکنه موږ تاسو سره برابره شوه د چی په واسطه د جسټیفای په واسطه. دریم ګروپ چې موږ تاسو سره دی د انزرټ ګروپ دی. انزرټ څه کار کوي ګورئ دغه ټکس سره زه غواړم چې یو تصویر راولم. صحیح ده تاسو د ټکس سره تصویر هم راوستلی شئ. کلیک به کوئ پکچر باندې به کلیک کوئ را به شئ چې هر ځای کې مو تصویر یا مغازې نه به انتخاب کړئ. ګورئ زما تصویرونه دلته دي. زه غواړم له دې ځای څخه یو تصویر څنګه کړم اضافه کړم. دا تصویر زه دلته راولم. ګورئ تصویر دلته ما سره راغی که بل پکچر کې موږ تاسو سره چینج پکچر بدلوئ بل پکچر راولئ. ګورئ دا پکچر انتخاب کړئ اوکې کې موږ تاسو سره به دا راشي یا دلته راشي پکچر ته ریسایز کولی هم شئ. ریسایز پکچر ګورئ چې څومره غواړئ هریزنټلي غواړئ ورټیکلي غواړئ نو دې ځای څخه برابرولی شئ. صحیح ده بل اپشن موږ تاسو سره د پوینټ ډرایوینګ دی چې شارټکټ یې دی کنټرول D. څه شی کنټرول پلس D. نو دا پوینټ پروګرام موږ تاسو سره خپله په وینډوز کې یو پروګرام دی چې انشاءالله په دې باندې به زه تاسو ته خبره کوم په راتلونکي کې به وایو چې دا د رسامۍ لپاره یوز کېږي. که فرض مثال تا ته یو شیپ پکار دی ته غواړې یو شیپ راولې نو دلته په پوینټ پروګرام باندې کلیک کړه دلته یو شیپ واخله. صحیح ده کله چې ما یو شیپ واخیسته غواړم دې ته رنګ ورکړم نو راشه دې ځای نه ورڅخه رنګ انتخاب کړه او بس دا څنګه که کلوز کړه هغه به زموږ ستاسو شي شیپ به اتومات موږ تاسو سره دلته راشي. ګورئ شیپ موږ تاسو سره راغلی دلته خو لیکن د دې د اساس څنګه دی غټ دی اساس به ورته برابر کړئ. ګورئ هغه شیپ موږ تاسو سره دلته راغی. کولی شئ چې تاسو هلته رسامي هم جوړه کړئ او دلته یې را انتقال کړئ. بل موږ تاسو سره ډیټ ان ټایم دی. ډیټ ان ټایم څه کار کوي ګورئ
زه راځم دلته د دې ورځې ډیټ څنګه کوم راخلم. کله چې د دې ورځې تاریخ زه راخلم نو راشي ډیټ ان ټایم باندې کلیک کوي. تاسو سره بل ته څنګه ټول تاریخونه به کوم رقم تاریخ غواړي، دا رقم دا رقم دا رقم هر یو چې د خوښي بس ما ورته انتخاب کړل ته به تاسو سره راشي. صحیح ده. بل موږ تاسو سره د ټایم هم څنګه کولای شي راخیستلی شي. را به شي ډیټ ان ټایم باندې به بیا کلیک وکړئ. دې ځای څخه څنګه کولای شي دا ټایم ستاسو د سیستم اتومات به همغه څنګه کوي راخلي به وکړي. که ګوري ټایم یې ما سره څنګه کړ راواخیسته. انزرټ آبجیکټ دی دا به انشاءالله په ورډ کې موږ تاسو وایو دې سره زموږ کار نشته. اوس بل ګروپ دی موږ تاسو سره د ایډیټینګ څه کار کوي. ایډیټینګ کې لومړی اپشن موږ تاسو سره دی پوینټ چې شارټکټ دی کنټرول اف. پوینټ څه وظیفه کوي ګوري په دغه ټکس یا پاراګراف کې موږ تاسو سره څنګه کوي یو څه پیدا کوي. فرض مثال دا خو زموږ وړوکی پاراګراف دی، دا که چېرته غټ یو کتاب وي نو تاسې هغې کې یو لغت پیدا کوئ درنه ورکې نو دلته راشه په دې باندې کلیک کړه. زه فرض مثال پیدا کوم آلسو. صحیح ده. کله چې زه آلسو دلته ولیکم پاینټ نیکس باندې کلیک کوم تورې لغت یا به ماته څنګه کوي پیدا کوي. بیا وګورئ دلته دی بل چې دی نشته دوه آلسو دي. صحیح ده. په دې باندې خو مثال خلاص شو. دویم موږ تاسو سره دی ریفلیس څه کار کوي. شارټکټ دی کنټرول اچ. دا ریفلیس چې دی دا موږ تاسو سره یو تورې بدلوي. فرض مثال ما یو کتاب لیکلی دی، زه غواړم چې دغه دا یو په وي باندې واړوم، دغه کوم چې دی دا یو تورې څنګه کومه په وي باندې بدل کوم. صحیح ده. نو تاسو به راشي ریپلیس باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په ریپلیس باندې کلیک وکړه نو لومړی پوینټ ویت کوم یو پیدا کوئ، زویم یو وایو ریپلیس په چی باندې بدلوئ، زویم په وي باندې بدل کا. لومړی موږ تاسو سره اپشن دی د فایند نیکسټ په نامه، دا به یو پیدا کوي او ریپلیس دلته پیدا کا فایند نیکس او ریپلیس. او دویم اپشن دی موږ تاسو سره ریپلیس آل. په ریپلیس آل باندې کلیک وکړئ ټول به موږ تاسو سره څنګه شي په یو پیره کې به بدل شي. خیرنی اپشن موږ تاسو سره دی سلیکټ آل. دا موږ تاسو سره دا ټول پاراګرافس یا د لیکنه څنګه کوي سلیکټ کوي چې شارټکټ دی کنټرول ا. چې کنټرول ا کنټرول بٹن به کلیک ونیسئ او ا به سره پریس کړئ. موږ تاسو سره به څنګه شي دا به ټول انتخاب شي. بل مینو په دې کې موږ تاسو سره د ویو دا هم مینو خلاص شل. د ویو په مینو کې لومړی موږ تاسو سره زوم ان دی. ګوري دا ټیکس موږ تاسو څنګه کوي زوم کوي. او دویم اپشن دی زوم اوټ. صحیح ده. دا ټیکس زوم کوي او بیرته څنګه کوي زوم اوټ کوي. او که چیرته دا تاسو نه مثال ډیر زوم شوی وي، صحیح ده، او یا درنه ډیر زوم اوټ شوی په دې 100% باندې کلیک کړه صفحه به څنګه کې نارمل حالت ته بوزي. بل موږ تاسو سره په شو اور هایټ ګروپ کې چې موږ تاسو سره کوم دی رولر دی. ګوري دا رولر دی موږ تاسو ته وخی یا دیونه کې چې کوړه لګیدل و دی خي یا دیونه خي. دویم سټیټس بار دی بٹن دی برخه ته ویل کېږي سټیټس بار. آیا دا سټیټس بار دی موږ تاسو ته وخی یا دیونه خي. بل د سیټینګز په نامه ګروپ چې دی په دې کې موږ تاسو څه کولای شو. ګوري ورډ رپ دې ته تاسو ګوري دا موږ تاسو سره په چی کې ولاړ دی رپ ټو رولر. ګوري کچې ته دا تاسو لیکنه کوي فرض مثال دلته تاسو لیکنه کوي تاسو ګوري کچیرته تاسو دلته لیکنه کوي نو دا لیکنه تاسو ګوري د دې رولر د دې کونج نه شروع شو. کله چې دې کونج ته رسیږي نو اتومات به دا خط څنګه کیږي کټ کیږي بلندې. ګوري خیال هم دی ځکه دلته دا اپشن فعال دی. کچیرته دا اپشن دلته موږ تاسو ګورو دا نو فعال کو نو هیڅ کله به موږ تاسو څنګه شي دا لیکنه به خط بدل نشي. بس دا لیکنه به هم روانه لکه د ویب پیج غوندې. ګوري لیکنه روانه ده. بل اپشن چې موږ تاسو سره په دې کې کوم دی رب ټو وینډو. ګوري دغه کمپیوټر کې چې هر چار کونجه شی موږ تاسو سره معلومیږي دي ته چې ویل کېږي وینډو ویل کېږي. ګوري د وینډو یو سره د دې ځای نه شروع دی تر دې ځای پورې دا خط به موږ تاسو سره دې ځای نه شروع کېږي هغې ځای پورې به دا څنګه کېږي هغې ځای پورې به روانې بیا به هلته موږ تاسو سره خط اضافه هغه کېږي کټ کېږي. وګورئ دا لیکنه کوم فرض مثال تر څو هلته ما سره هغه ته ورسېږي. صحیح ده. ګوري خط پوره شو کنه. کله چې د وینډوز د اخر سر ته راغی نو خط موږ تاسو سره پوره شو. نو تر ټولو ښه چې کوم دی هغه دا دی چې موږ تاسو واخلو رب ټو رولر. ګوري د رولر په اندازه چې کوم خط یا هغه اندازه باندې به څنګه کېږي کټ کېږي به. بل موږ تاسو سره چې کوم دی د رولر خبره د په انچ کې غواړي په څه شي کې غواړي. صحیح ده. دا ستاسو مرضی مطابق کار دی. اوس دا کتاب یا دا لیکنه دی وکړه دا څنګه کولی شي پرنټ کې یا دا سیو کې. نو فایل ته به راشي. فایل کې به لومړی موږ تاسو سره چې کوم دی سیو دی. سیو باندې راشي. سیو باندې کلیک کوئ. ګوري دا فایل تاسو چیرته سیو کوئ. زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم. د څه په نامه یې سیو کوئ. زه هم د تګاب په نامه باندې سیو کوم. چې شي په نامه تګاب په نامه چې مې کله سیو کړ نو دا به واخلي سیو به ورته واخلي. ګوري دا فایل موږ تاسو سره څنګه شو سیو شو. که دوباره تاسو راځئ دلته لیکنه وکړئ او کنټرول اس واخلئ پې ګوري فایل به موږ تاسو سره سیو شي. دوباره چې دا خلاصوئ نو دلته به موږ تاسو سره څنګه فایل به سیو وي راسره. ښه
اوس که غواړئ دا تاسو پرنټ کړئ نو لومړی به تاسو دلته راشئ پرنټر ته چې پرنټر موږ تاسو د هارډویر په ویډیوګانو کې تشریح کړی او که چا هغه ویډیوګانې نه وي کتلي نو هغه ویډیوګانې وګورئ انشاءالله پرنټر به وپېژنئ. نو چې کله تاسو پرنټ کوئ را به شئ پرنټ ته په پرنټ باندې به کلیک وکړئ. غواړئ چې پرنټ وکړئ بس دې ځای نه به پرنټر انتخاب کړئ کوم پیج څومره غواړئ همغومره به ورته واخلئ اوکې به کوئ اپلای اوکې پرنټ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ موږ تاسو سره څنګه کېږي پرنټر راجګي او دا به پرنټ کوي. صحیح ده. دا وورډ پیډ انشاءالله چې په نوټ پیډ باندې به هم بیا په ایډوانس کې خبره کوو ځکه نوټ پیډ چې دی موږ تاسو سره یو کوډ ایډیټر هم دی په دې کې به موږ تاسو کوډ هم کوو. ګورئ نوټ پیډ کې موږ تاسو څه کولی شو صرف لیکنه کولی شو یا د ټایپنګ لپاره دا موږ تاسو سره څنګه دی ښه دی. نور دې کې موږ تاسو رنګ نشو ورکولی ټکس ته هېڅ شي نشو کولی صرف بولډ ایټالک دا شیان شو کولی. فارمټ ته به راشئ ګورئ کله چې فارمټ ته راغلی فنټ باندې به کلیک کړئ دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې بولډ لیکو سایز یې ورته لږ غټ کړو نور یې چې فنټ یې ورته بدل کړو نور پکې هېڅ څنګه کولی شو نشو کولی بس دغه خبرې پکې کولی شو. دا وکړي که ګوري فنټ یې بدل شو سایز یې واخیسته او نور پکې نور شیونه وشله. صحیح ده. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې انشاءالله سبا ورځ به موږ تاسو په کنټرول پینل باندې خبره کوو په هغې کې به په آپشنونو باندې خبره کوو. نو که چېرته تاسو زموږ تېرې ویډیوګانې نه وي کتلي نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو معلومات مو بشپړ شي. چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ او زموږ د تشویق لپاره موږ ته یو کومنټ پرېږدئ. که کومه پوښتنه لرئ نو په سکرین زموږ د واتساپ نمبر دی له موږ سره رابطه وکړئ انشاءالله چې موږ به مو پوښتنو ته ځوابونه درکړو. نور مو زیات وخت نه نیسم په الله مو سپارم باقي ښه وخت ښې چارې.